یو صحابي یو ماشوم ولید چې ډېر زیات ښایسته و، ډېر ښکلی ماشوم و که نه. نو دې صحابي د مشر ته یې وویلې، پلار یې ورسره و یا بل څوک، ده ته یې وویلې ګوره د دې ماشوم په دې مخ باندې یو داسې یو خال یا یو څه شی لږې تور که لږې هغه که که نه چې څوک یې نظیره نه کړي. صحیح شوه. نو د دې نه معلومیږي چې نظر حق ده. نبي علیه الصلاة والسلام هم فرمایلی دي چې العین حق، نظر حق ده، نظر لګیږي. صحیح شوه. نو ای مسلمانه په خپل ژوند کې داسې تدبیر وسنجوه چې څوک دې نظیره نه کړي. ځکه د بعضې خلکو نظر ډېر زر لګیږي، د بعضې خلکو لږ وروسته لګیږي، خو لګیږي. ګوره صحیح شوه. بعضې خلک متاسفانه هغوی د دې نه ډېر یو غټ بوج ځان لپاره جوړ کړي، خو وړه غوندې کار وشي په خپل کور کې، اله دا د پلانکي له لاسه، اله دا پلانکۍ راغلې وه که نه، هغه سپېره ښځه بدبخته ښځه پرون راغلې وه، نو دا به هغې نظیره کړی. دا ښځو تر منځ دا قصې ډېرې زیاتې دي. نو ای مسلمانه دومره اندازې پورې هم سړی باید دا د نظر خبره جدي ونه نیسي چې په هره لحظه کې ته دا وایې چې اله نظیره شو او اله نظیره شو، اله نظر ووهه او اله نظر پرې ولګېد، اله پلانکي نظیره که او پستانکي نظره که. بعضې خلک د بیخي نظر نه مني، وایي دا نظر پکې لا څه شی ده. نو دا دواړه د افراط او تفرید ښکار شوي دي دوستانو. افراط او تفرید نه دي کول پکار. نظر لګیږي، په دې کې شک نشته ده. خپل احتیاطي تدابیر وسنجوئ د دې لپاره چې څوک هم نظیره نه کړي. د خپل ځان په اړه باندې ډېر زیات معلومات خلکو ته مه ورکوئ چې دا کارونه مې وکړه، دومره ترقي مې وکړه او داسې غټ بزنسونه روان دي او دا دي که نه. او یا خپل ماشومان دومره لوکس کې، دومره برابر کې چې هغه د خلکو مکمله توجه ورته راواوړي. هر څه کې باید موږ او تاسو هغه میانه روي په نظر کې ونیسو، نو انشاءالله له نظر نه به محفوظ په امن کې پاتې کیږو. سبحان الله. دا د نظر خبره دا هم د قرآن شریف نه راوځي. کله چې دا ورونه د یوسف علیه السلام را روان شو، پلار ورته یو نصیحت وکړ، ورته ویلي وقال یا بنیه، ویلي یعقوب علیه السلام ای بچو زما لا تدخلوا من باب واحد، ښار ته په یوه دروازه باندې ټول مه ننوځئ. 11 ورونه تکړه ځوانان دا ټول په یوه دروازه باندې ننوځي. بس داسې مه کوئ. وادخلوا من ابواب متفرقه، بلکې داخل شئ د مختلفو دروازو نه. 3-4 دروازې دي د کار، هغه په مختلفو دروازو کې، یو څو دانې په یوه دروازه، یو څو دانې په بله دروازه، یو څو دانې په بله دروازه. صحیح شوه. دا سبحان الله د یعقوب علیه السلام هغوی ته نصیحت و. ما اغني عنکم من الله من شیء، الله نه خو زه تاسو نشم بچ کولی، یعنی الله چې کومه فیصله په تقدیر کې کړي په هغه په اړه خو زه نشم ویلی. ان الحکم الا لله، نه دي فیصلې مګر خاص الله لري دي. علیه توکلت، په الله باندې خو ما توکل کړی. وعلیه فلیتوکل المتوکلون، او په کار ده چې تاسو هم په الله باندې توکل وکړئ. قدرمنو دوستانو، ګورئ ورونه دي، 11 دانې دي، ځوانان دي، تکړه دي، ښایسته ورونه دي. دا چې ټول یو دم په یوه دروازه خلکو به نظر ورواړي چې واه دا لا څوک دي، ورونه دي، او دغه دي که نه. نو د خلکو به ماشاءالله تبارک الله به د خلکو هیر شي، نظیره به هم کړي. یا به الله مقصود درته دسیسه وګوري، جنجال سره به مخامخ شي، کوم دسیسه به درته جوړه کړي، کوم پلان به درته وسنجي، کوم مشکل به کې به واقع کړي. نو د دې په خاطر باندې دا یو احتیاطي تدبیر و چې یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته ور وښود. دا یې هم ورته وویل چې ګورئ د دې تر څنګ په الله باندې باید تاسو توکل وکړئ. صرف دا نه ده چې تاسو احتیاطي تدبیر وکئ او بیا ووایئ چې یاره دقه احتیاطي تدبیر مونږ ساتي. نه، ساتونکی هغه الله ده. بیا هم که څه شی راځي تاسو ته، کومه خبره، کومه پیښه، د دې تدبیر د دې احتیاط باوجود په تاسو باندې کومه پیښه راځي، نو هغه به د الله له طرف نه وي. له هغه نه خو زه تاسو نشم بچ کولی. دا د یعقوب علیه السلام څومره ښایسته هغه توازن برقرار که په منځ د احتیاط او په منځ د تقدیر کې. نن سبا متاسفانه د تقدیر په مسله باندې ډېر خلک نه پوهېږي. څوک هېڅ احتیاط نه کوي، وایي زه چې الله څه شی لیکلي هغه به رارسېږي. څوک دومره ډېر احتیاط کوي چې د الله مرسته او تعاون هم له ذهن نه ووځي. نه دوستانو، ساتونکی الله ده. الله چې څه شی په تقدیر کې لیکلي هغه به ضرور موږ تاسو ته رارسېږي. موږ به باقي په الله توکل کوو، وروسته له دې نه چې موږ تدبیر وسنجو، پلان ولرو، په دقت باندې مخکې لاړ شو. دا زمونږ ستاسو دین ده. موږ تاسو به
له نظر نه ځان ساتو، د خلکو له دسیسې نه، د خلکو له برنامې نه، د خلکو له مشکلاتو نه به ځان ساتو، د خلکو له سترګو نه به ځان ساتو، بیا به په الله باندې ځانونه سپارو. نو یې مسلمانه که چېرته الله تا ته مال درکړی، یا یې ښایست درکړی، یا یې ښکلی کور درکړی، کوشش وکړه چې ځان له نظر نه وساتې، ډېر شو شا د خلکو ته مخ کاره کوه. او که چېرته تا داسې څوک ولیده مسلمانه چې هغه ښایسته او یا یې ښایسته کور و بلډنګ جوړ شوی ده چې ورته ګورې نو حیرانېږي، یا الله چاته دومره ښایسته موټر ورکړی چې ورته ګورې نو تعجب کې غورځېږي، نو سمدستي ماشاء الله وایه، یا ماشاء الله تبارک الله وایه، یا لا حول ولا قوة الا بالله وایه، د دې لپاره چې ته نظر نه کې اوس. صحیح ده؟ انشاءالله الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول له نظر نه ساتي. غواړي ګرافیک ډیزاینر شي، کورس ولله او آنلاین زده کړه وکړه او آنلاین پیسې وګټه. غواړي چې ته اسلامیات ولولي، ډایرکټ لاړ شه. غواړي چې دعوت ولولي، لاړ شه کورس ولله. غواړي چې خبرو طریقه ولولي، ډایرکټ کورس ولله. نو انشاءالله هر رقم کورس تاسو غواړئ دلته وي، حتما به وي، که نه وي موږ هره میاشت نوي کورسونه اپلوډوو او خلک کولی شي د خپل درسونه ولولي. همدا اوس لاړ شه یولن.com کې نوي سکلز ولره. بارک الله فیکم.